أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل بپنځوسم برایت دي کې الله اوس بیان د بلې نهي کوي. د یتیم مال له الله ونیش دی کېږي نه دي له شریشم حرام د الله پرېس مخکې ویلې شو حدیث کې راځي بهترین کور هغه دی چې کې یتیمي ښه پرورش دا وشي. بد کور هغه دی چې کې یتیم او صحیح پرورش ونشي. ابن حجر لیکلی چې کله یتیم سړي مال له سړي خوري د یتیم انسان وې د انسان به زنديق آیدونه لبيسي. سورې نساء کې الله ویلو د خېټه کې به ور واشو ولا تقربوا منیش لیکيږي مال الیتیم یتیم سړي د مال لا الا بالتي مگر باغه طریقه ای احسن شکرام. سورې نساء کې حدیث مونږ ویلو نبی صلی الله علیه وسلم یو ملګری راغی وی ویل یا رسول الله دې یتیم مال ما سره پاتې دي زه ډېر غریب یم زنه وی صحیح طریقه باندې استعمال واچ مزاربت ونه دي ګټو په مز نیمه وی سرمایه به خپلې الته ویلو کدی یتیم د مال نه انسان ځان وساتي دې ډېر خیر دی حتى يبلغ تردي فرش ورشيږي اشد او د خپل ځوانه اعلان اشد معنا ځواني څومره دا تل سنې وي ته دیش کالو پوری دي ته ویل شي اشد نو ار کله چې ځوانه ورشيږي به د یتیم د مال خوري نه خوري ما عبارت د شه دي ولا تقربوا مال اليتيم من اشركه د یتیم د مال لرا الا بالتي مگر په طریقه هي احسن چړې رکھلا حتا تر دې پوری واحفظوا ويساتي حتى يبلغ اشد فازته وکا کله چې ځواني له ورشي به استعمال ورکا. سورې نساء کې الله به قانون کې وکړو چې به اون غواهان ګور نه شي اسنه سبا څوک دماغ ورته ګډوډ نه کی چې دا خو ډیر مالو تاله کم درکې دویم واو فلکیل الله پرور کوي پیمانه ول میزان او د طلب القسط په انصاف پیمانه ورو صبراشي دي ظالمانو کې عادت داو درنده بیا تاسو پس په کوي به خرڅول خاص کړه شعیب علی السلام قوم الله یې ګورواله کوي. ډیر انسانان د خپل کمال غړي کنه چې ګوره بس ډنډا کې سړی ووالو لرم کې قصاب دی وګه کې دا کارو زرګر شروع زرو کې دکاندار عام دکانداري کې لا نکلف سره جواب سوال داخل شورانه کې نو کې چې الله په دې کارونو باندې مکلف کړي چې د وسنه به باري جواب مونږ نه دې مکلف کړي الله او نفس نه شي نفس نه مکلف کو الا وسع مگر د خپل وسې پوره هر سړي د وس مطابق بس مونږ امر دي زيتي قطن الله وکولا وش بل قانون لا وکي دی عجيب قانون دی دا جبا چې کله خوځین الله یې د عادل خبره کوي سمعنا کنزل مکوا دروغ مو وایا غیبت به مکوا د شخص په کورمانه مکوا. حدیث کې راځي مشکات کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکثر خلک د جهنم کې راوکړي شي راغله د شبه د وجنه ورو معاشرت کې حدیث ویل شو یو سړی به خبره وکي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تر قیامت به الله ورنه خپوي وي چې وینا کوي ان الله يفعل يريد انصاف. حتی قران موږ لدام وایي استاد دشمن دی کافر داغه په باره کې چې خبره کيم ګوره زیته ونه کی ډېر انصاف سره
اوس افسوس په حال دا چې سان راوچې چې غیبتونه دیو عالم شپږو دبل دیو مسلمانو دبل او ټول درو ولو كان ذا قربا اگر کدا شری خاوند خپل ولي خپل دی ولي نه الله ولهاد ساتي د عدل خبره وکي تاخذ مخلوق حقه وصلى الله يراجع اسماء موري وبعهد الله فلوز الله فلا من وفاك وي كم لو څنګه قرآن او سنت کړي کم لو زنم چې چا سره وکړه د الله لپاره وسوچ درس معمولی خبرې نه دي چې ما تاسو ویلي کومه خبرې ویلي شرک بنه کوي یو د مور پلاس سره به انسان کوي دعا بچي بدل وګي د وجه نه درې به حیله باندې چې کېږي نه سلورو ناروا خدونه باندې کوي پینځو د یتیم مال باندې چې کېږي نه شپږ پورا پیمانه ہوتلې ور کوي وو شوینا کوي د عادل خبراته الله دا ته خبره فقيه خبرې ما تاسو لګړي وصیت تیرا کړه ذالکم دا تاسو ما فقه خبر کړي الله تاسو نه به پدې لعلکم تذکرون در پارچ نصیحت نه کارو علی ورساګه ترغیب دی قران دا حاصل بدای تابعداري چې کوي نو صرف د قران او سنت وګي سیده لار ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کیږي ترکت فیکم امرین دو شیونه می تاسو کې پرې خودل یو قران او بل سنت نبی صلی الله علیه وسلم پنځه پیوا هدایت دې کې نور ټول گمراهی ده وان هذا يقين دا مخکې چې بیان کړی شو دا الله رسمانه مستقیما نیغا فتبعوه نو کې دې تابعداري هاذا معنا دا مخکې اړیو دا نه غلاره ده د دې په شان روان شي ولا تتبعوه تابعداري مکوې دې لارو سبل معنا نور لارې يهوديت نصرانيت مجوسيت دهريت کینو جدا وکي به کوم تاسو ان سبيل الله دلاره ذالکم دا تاسو ما فقه خبر تاسو الله کړه بده لعلکم تتقون چې الله نو ویریږي دې لپاره آیت دلیل بدی چې کله کو انسان د قران او سنت د مامورونو جدا شو باس د سړي ځان ته به وکړه دا بوس لریکي په بل خوا بشي ان من المعصيه بعد آیات دلیل شو بدی چې څومره قران او سنت سره ځان یې کوي جوختوي نو الله وی ځان کلک کوي دی خو ورس آیات کې دلیل نقلی ذکر کوي د موسی علی السلام نو دی کې جواب دی د پاره د سوال دی خلکو ویلي چې موږ داستا خبره نه منو لکه دا ولي دا کومه نه ویلي خبرې دي آیات کې الله جواب وکړ دا سره خبره ده ثم اتینا بهم ورکړې موسی علیہ السلام له کتاب تماما کې دوه معنا غلي دي یو حجت علی الذی باغ چا باندې علب معنا دلام دی هغه چا لپاره احسان چې کار کړي چې موسی دی دیم قول چې تماما کې معنا د نعمت تا نو به معنا د شو کې ثم اتینا بهم ورکړې موسی علیہ السلام له کتاب تماما نعمت دی الذی باغ چا احسان چې عمل کوي چې عمل کې بساره لپاره د نعمت وتفصيلا بدی کی وضاحت ده لكل شيء دار ضروري خبره اغویلا هدایتم ده او رحمتم ده لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون شيء داخله ملاقات رب د ایمان راوړي آیات دلیل بدی کله کو سره قرآن سره تعلق لري د قیامت ایمان به برابرۍ ځکه قرآن موږ بار بار قیامت یادې شي قیامت دی روان دی الله مخله ودري دلی وسترغب قرآن لا وهذا كتاب دا ډېر جامع کتاب دی انزلناه الله منازل کړي دی مبارکون ډېر فائدمن دی فائدمن دار شه فائدہ رسیږي نشاپوري لګي قائل لا خادم لا ټول لا ټیک دنو کتاب یا چې ګورو را ګورو ورته نه الله يفتبه خبري ومني قرطبي لیکلي د سفيان ابن عيينة نه نقل کړي دی بني اسرائیل تورات اور کوم بل کپلو کې اړه وراړو لیکن حلال حلال نه غنل حرام حرام کله چې موږ د قران حلال نه غنو حرام حرام نه غنو قطعا موږ د قران اکرام نه کړی د قران اکرام سره فتبعو ومن الله اذا تابعداري وکي
واتقوا يرګي لعلکم ترحمون در پارا شوش پتا سو رحم بهترین تقوا قران لنا سره د دې وجنه فضیل ابن عاص فرمایي ولک خوراک معمولی خبر یو غل کې نسل ودا تقوا نه دا بعض خلک تقوا دی لوي تقوا څه معنی قران منل به چون کې د الله د رحمت وش په اسباب دي قران او سنت چې موږ ذکر کړی دي یو به قران دی ورسات الله او شیل ذکر کوي چې دا قران الله ولې نازل کړي دې وجدا ده دې قران مخکې څومره کتابونه راغلي دي هغه ټول عبرانی او سوریانی زبان کې وو عرب سبا دې اعتراضونه کوي الله تاب قران عربي ژبه کې را لګره موږ منلې وي بسم الله عربي کې راولې وجدا سوال تاسو بالکل ختم شي تمره قوي ذات دی الله انزلناه عربيا عبارت من قران عربي کې نازل کړي ان تقول ذا لان لا تقولوا يا كراهيه ان تقولوا دیو جنا چون وای انما انزل الكتاب یقینا نازل شوی کتاب لا طائفتين فاتدلوا من قبلنا مقسمنا وان كنا يقينوا من قد يقدر السنه لغافلنا خبر یا اگر شي موږ نه خبرو اذن خبرته دوه وشي دي یو وجدا چې تحریف د مليانو کړو ته ما عبرانی وا زما وجه عرب دې ذهین خلک دي چې تاسو د شي ونه وایي چې موږ له قرآن را لګره وي موږ به ایستاغه مې منلې وي کبه مزه کړې وي موږ الله تاسو د کتاب راولې نو تاسو خوخه او تقولوا چې ونه وایي لأن انزل علينا الكتاب وكشرط نازل شوی موږ باندې کتاب لكنا اهدا نو موږ ډېر هدایت ولا منهم دغوینه فزهانت وینابت کې وسراغ الله وکړه کار دلیل راغی کارا فقد جاءكم يقينا راغی تاسو لا بینه کار دلیل بینا غ دلیل ویل چې دا مدعا سم تشریح کوي واضح کی د ظریف اندازه باندې کې پټواله به پاتې نشي من ربکم ساسو درمنا هدایت دی او رحمت دی عقیدم پکې د الله او اعمالم ډیر انسانان دي چې دې کتاب نه مخاړي الله دا ډېر غړ ظالم دی چې دا ګور الله را لګلې کار دلیل دی هدایت دی رحمت دی چې سړی دې نه مخاړي دا ظالم یو کو بني لوی ظالم ومن ازلم الله یسو دی غړ ظالم ممن دا چانه چې دروغ تړي بیا آیات تکذیب کوي د الله د آیاتونو کله ولا من نه مني وصدفا عن علينا مخاړي صدفا ابن کثیر دا معنا کړي خلق منه کوي دینه متاری معنا انت پکار دا سنجل الذين نصر دې چې موږ جزاء ورکو هغه چاړه چې مخاړي نه آیات ناس موږ د آیاتونو ناس ولا صاحب الله بد عذاب دا به دوی موږ ورکو يسلفون خپل مخاړي نور دا ظلم نه دی نه به ما کاونه يسلفون څخه الله دوی خلق بند کړی دي کار دي جرم دی واستخفي دنيوي هل ينظرون هذا خلق انتظار نه کوي مگر دې چې راشد الله ملائک او ياتي يا راش ربك سارب او ياتي يا راش باز هغه نخذ نفسام بعض آیات ربک نور د مغرب د خوانه اذا قشان د غرغري حالات تک د الله صفات دي چې کوم دا شام مناسب الله داخل دې انتظار کوي چې د خپل راکته شم یوم باغ ورځ باندې تجربه شي بعض آیات ربک باز نخذ نفسام لا ينفع نفسا نفع ورنه کې نفس ایمان دی لم تكن امنت من قبل چې مخکې د ایمان نه راوړې او کسبت یې نه دې کړې په ایمان په حال د ایمان کې خیر معتزله وی بدل درامانا دا چې ایمان کې د خیر کار نه کړي نو بس مرتکب د ګناه کبیره به همیشه جهنم کې جواب دلته کې بالکل یې فایده ده نه په دوه قسمه بالکل یې او بل کامله چې بالکل د سره ایمان راوړي نه ورته انتظار کوي ان منتظر موږ انتظار کوونکو والزجر ډیر انسانان چې د دین ټوټه ټوټه کی ان الذين يقيننا انسانان فرقوا دينهم چې ټوټه ټوټه کې د خپل دین باج منی او باج نه منی څه حدیث باندې عمل کې څه باندې نه کوي فرقوا ما فارقوا دا معنا د دین پر کو خاصین دي وکانو ذا خلق ډلډلې لست منهم تنيه دینه په چې شي انما امر من الله یقینا د دې سپارن چې کار شي الله لده الله به سره ګوري بیا بل اطلاع ورکړي بما كانوا يفعلون دا کار چې کوم دوی کړي همیشه بد کار کړي لري ورسات الله قانون
قانون بدای چې یو نیکی وکړه الله ویل سند درې بدللا چې بدی وکړه نه په یو باندې دا عدل الله دا من جاء بالحسنه الله چې راته وګي په توحید او سنت حسنه څه معنا قران او سنت توحید او سنت نیک کار چې د کار نیکی اشاره تشریح کړي کنه آیات کې ویل جا د شونی ویل چې من فعل جا عمل کول عمل ساتل والله راول فلو عشر امثالها الله يدل لسن مثالنا د دوی دي سوال دار چې امثال خو مذکر دي عشرتو بکارو اعتبار د حسنات ومن جاء وشاچرته کې الله بدایلا فلا يزادل وبدن شور کې دي مگر مثل لغي وهم لا يظلمون په دې باندې مسلم نشي کېدي سر په سر بلکې حدیث مسلم کې راځي کله بدی اراده دی وکړو به پرې خودل باندې الله اجر درکې دومره شفقت والا اوس طریقې تعلیم دی بتالو چې راځم مون خبر ومره نقول ورته انني يقينا چې مخودل کړي مال رب زما روان کړي میرا صراط مستقيمه ني غلال لا دینن چې هغه دین دی مضبوط دی ملت ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام ملت دی حنيفا کړه دی په توحید وما كان من المشركين ولا مشرکان نه دي مضبوط دی په اعتبار د دلایلو د اسلام دلایل اړ کلک دي حنیف دا معنا الله له مخره د مخلوق مخاړه ولیدا راشق پاک د توحید يهودانو سوارو دعوا کړو چې ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني د الله پیرو وګړي چې تاسو مشرکین یې مشرک نه دي چا ویلو چې عيسى د الله بچی چا ویلو عزير ورسات کې د ابراهيم عليه السلام د دین خلاصه او جواب د سوال ابراهيم عليه السلام دین سره ویلې شي ابراهيم عليه السلام دین دا معنا چې څومره اقسام د بندګۍ دي دا ټول چاله خاص کوي الله لا دي ویلې شي خلاصه ملت ابراهيميه قل ورته ان الصلاه يقينا دا منزما نپلیو پرسي ونسک او قرباني زما یا ونسک دا معنا افعال د حج زما ونسک دا معنا کارونه سره په الله نه نږدې کیږي هغه مخکې درس کې بیان شوی کم نوافل دي دعاګانې دي سجدې دي خاص کر قیام الليل له قران دي جهاد دي ایمان په ملائکه ایمان په کتابونو اخلاص من زکات محیا ایمان اسما ژوند او ممات اسما مر ژوند می د ټول الله لپاره دي په بیا څه څه ویلو فلسوا عليهن اقتلوا مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اصالح من ممزعي مرجون ټول الله لپاره زمونږ د مرګم د الله لپاره ژوندم د الله لپاره منظم د الله لپاره مال لګولم د الله لپاره قربانیم د الله لپاره حجم د الله لپاره هر څه کوم سره حج نه راغلی وکړه چورتي ماما په خیر علي خپل دې ماته شي جی وای موږ مال ولګو الله لپاره نه وو ونسکی مالاز ما دا حجم الله تعالی لپاره دی شرف د مخلوق دی اوس یې ټیک ده الله د پاره وی خو لیکن د الله سره په قطبان غوسان دي کنه قطب الاقطاب چې داخله کوي ابن عساکر به روایت پیش کړی دي تقریبا شپږ درشه و درش سلوي کسان پر دنیا کې ژوند دي د دنیا د الله سره وایي ټینګه کړی شي مرشي بل الله ژوند دي بل الله پیدا کړي ابن قیم فرمایي په المنار المنیف کې شدي باره کې څومره حدیث راغلي ټول دروغ دي غب شپ دیغه لا شریک له نشه شریک داغه ټیک دی دې شریک نشه نو موږ شي راوي توحید عقیده پوریږي او ته پوریږي جواب وبذالک وبدیمانه امرت ما الامر کړي شوی دی وانا اول المسلمین زم اول د مسلمانانو نبی صلی الله علیه وسلم اول د مسلمانانو موږ چې قران ولنو وایي وو اول المسلمین او بغیر د قران انا من المسلمین بوي به اسلام ډېر خو بیان دي فطرت سره برابر دی افراط تفرید به نشته تناقض به نشته سکون به دی ډېر په دوه باندې مشتمل دی محاسن اسلام علماء په دې باندې لیکل کړي دي دوی سید خیر د ازمن الہ هم لک پکې یاد وا نقول ورته غیر الله یبغي سوا الله نه سولته رب من یبل رب تربیت کوونکې دولتهمنا وهو رب كل شيء وغير ابد اری وشلیم دی بتالو وی ګنا پکې نشته خیر دی وکړه کار ولا تکسبوا الله یکسبن کې کل نفس نار او نفس الا عليها مگر په دې باندې بوج دی
سکار شروع کې الله بس حسابي به وسلاسي ولا تزرو سره جواب بل سوال دوی ټیک د ګناو کو خوبال اسمات رغړ اکثر وی کنه وبال اسمات رغړ نه الله دا کارونه کې ولا تزرو بار باندې کې بارون کې وزرو خراب بار د بل چا درن بار ثم الى ربكم بيساس رب لنا مرجعكم شاشوا فشدا اطلاع بدر کې بما كنتم فيه تختلفون فاقا عمل باندې اشتاسوي کې کړي اختلاف شرک ورسایتونه کې الله سبحانه عقل دلایل ذکر کړي وهو الذي الله ذات جعلكم شتاس ګرځوي خلائف الارض د اسمه کې جانشین اسمه کې نه مندگان نایت باندې سوال دی چې ارکل موږ د اسمه کې نه مندگان به ټول برابرونو زر زمين ارس به شریکی لکه باز خلک د عقیده لري جواب نه ورفع الله چې کړي با استاسو فوق باجن با د پاسه د نورو درجاتن په درجو کې چاله علم ورکړي چاله نه چاله حسن چاله نه چاله مالداري چاله نه چاله بچو چاله نه چاله عزت او چاله نه چاله منصب او چاله نه امتحان دی اکثر امتحان کې دی لیبلوا دغه پارا چې اس مې کوګي پتا شومانه فيما په هغه څه چې الله تعالی درکړي دي ما عام دي آیت باندې سوال دی الله امتحان له سره ضرورت نه لري امتحان به ولي کوي جواب دا چې الله مو خلق له ښکارا کوي امتحان مقصد داري وش جانب مقابل ليرا ان ربك يقينا دار نفسا چې سريع العقاب زر عذاب ورا دین منن کولرا وانه يقينا دابخون کړي مهربان دي منن کولرا غفور بسر باندې راوړ لام عام آیتونه کې دانشنا نور آیتونه کې وایي غفور او دلته ویل الله غفور مفسرین نقطه بیانوي اشاره تقدیم در رحمت الله په غضب بخون کړي ګناہوں به معاف کی دغه نور سبد رحم معاملات سره شروع کی منن کولا صورت کې امتیازات امن دل عقلی دلیل توحید د پار راوړو خاص کر دشمنه محاجات وغیرہ د ذکر کړو الله رب العزت موږ ته د قران او سنت بصیرت پر نصیب کړي